عزیزانو د قیامت ورځ چې دا ډېره ستړې ورځ ده، دا دومره ستړې ورځ ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي یو داسې موړ به هم راسي، یو داسې ځای به هم راسي چې دا انسانان به مسلسل 40 کاله ولاړ یي، لوړ به الله ته ګوري چې یا الله اوس به څه معامله را سره کوې، یا الله کم حساب او کم کتاب را سره کوې. حتی داسې ځای به راشي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي دی به وایي یا الله جهنم لره مې واستوه، خو دغه چې کم انتظار دی دا سخته ورځ ده، دا د رسوایي د پریشانی چې کومه ورځ ده، یا الله دغه ورځ راڅخه لیرې کا له دې ورځې چې دی هغه ما وساتم. د ابو داود یو حدیث دی عزیزانو، بیبي عایشه صدیقیه فرمایي چې زما د کور یو ګودړۍ چې د هغه ورکه سوله، د کور یا پړونی راواخله یا یو مطلب پټو راواخله یا یو هغه چې ورباندې کښېني ګودړۍ راواخله یا یو چادر مادر هر څه چې و دا ورک سلو، یا هغه د پرېوتلو د چې کوم لحاف دی هغه راواخله. نو دا وایي ما بیا بددعاوې شروع کړې و دا غله ته، مال خدای دې تباه که، خدای دې ورک که، دا دې څنګه چم وکئ. وایي ما ته پیغمبر علیه السلام مبارک ویلې بددعاوې مو ورته کوه. ولې؟ ول دا ته چې بددعا ورته کوې د ده دا کومه ګناه چې کړې ده په هغه کې کمې راځي، دا د چې کومه غلا کړې ده نو هغه غلا خو ګناه سوله، د قیامت په ورځ به الله و تا ته عوضونه درکوي. نو چې ته بددعاوې ورته وکې نو بیا د الله له جانبه و تا ته شی نه میلاویږي. دا څونه عجبه نکته ده عزیزانو. تاسو ګورئ کله کله یو سړی له ما سره یا له تا سره د 1 روپۍ بد وکړي، ما او تا د 2 روپۍ بددعا ورته وکړو، کله کله یو سړی زما او ستا سره د 2 قدمه ناکي چې د هغه ورسره وکړي، ما او تا 102 قدمه ناکي ورسره کوو. اوس په دا نه خبر چې یاره دا زه چې ناکي ورسره کوم د هغه ناکي چې د زما سره کړې ده دا د هغه بدله سوله. ګوره دا عجبه خبره ده، یعنی ما یا تا، ما له تا سره، تا له ما سره، یا بل له ما او تا سره بد وکړلو، د قیامت په ورځ بیا ما او تا عوضونه غواړو. ما او تا دومره بد ورپسې وغږېدو، دومره بد مې پسې وویل چې هغه د قیامت په ورځ خلاص دی. ولې ما او تا چې بددعا او شرا چې د هغه ورته وکړله، هغه چې کومه ګناه ده کړې وه، کومه غلا یې کړې وله، هغه به بیا د قیامت په ورځ د ده په دربار کې بیا د ده په عملنامه کې هېڅ یو شی چې دی هغه پاته سوی نه وي. دا څونه عجبه خبره ده. اوس موږ کله کله دا خیال دی پلانی زما سره بد وکړو، شراوي بددعاوي بل غیبتونه تهمتونه، او غواړو دا چې د قیامت په ورځ به الله مات پر دې عوضونه راکړي. نه د قیامت په ورځ عوضونه نشته. ولې؟ هغه ما او تا په دنیا کې د هغه چې کوم عوضونه ملاوېدل په آخرت کې، په دنیا کې هغه عوضونه ما او تا څه کړلو هغه مې وربدل کړلو. لکه چې یو سړی خدا مکه ما او تا ته شکنځا وکړي، نو پر دې شکنځاو ما او تا ته الله اجر راکړي، ثوابونه راکړي که موږ څه ونه وایو. که ما او تا و ده ته د هغه شکنځا وکړو نو سره خلاص ولو، خبره خلاصه سوله، بیا بل شی و ما او تا ته پیدا کیږي نه. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې یو ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک ناست مستدرک حاکم حدیث نقل کړی دی، وی خندل. چې وی خندل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پوښتنه جنې وکړه، ول یا رسول الله پر چش دی وخندل؟ پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایل زما د امت 2 کسان د الله په دربار کې پیش سو او بیا الته پر ګوډو د الله په دربار کې ناست دي. لکه یو سړی چې ډېر مجبور محتاج، یو سړی ډېر خوار و زار یې بیا پر ګوډو ناست دي چې یا الله زما پلانۍ معامله را اسانه کا. پیغمبر اسلام مبارک فرمایي دی 2 کسان د الله په دربار کې ناست دي. دا یو سړی وایي ورب ته چې یا الله دې پلاني سړي زما حق خوړلی دی، زما سره ناکي کړې ده، زما سره ظلم کړی دی، زما حق له ده راواخله. پیغمبر علیه السلام مبارک وژړل. چې وی ژړل بیا ول ډېره سخته ورځ ده. بیا وفرمایلې الله ورته وفرمایي چې نو دی خو شی نه لري،
د چې ستا سره کوم بد کړي دي نو خو زه به د ده نیکۍ و تا ته در کوم دی نیکۍ لري نه. بیا دی و الله ته وایي چې الله زما ګناوې و درته ورکه، زما ګناوې د ده پر وژو که بس ما او دا سره خلاص شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وژړل ول ډېره سخته ورځ ده، هر سړی دا غواړي چې دا د ده نیکي زما سي او زما ګناه چې د هغه د بل چا سي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي الله پاک و دې سړي ته وایي ته اسمان ته وګوره، دی چې لوړ وګوري ډېر شانداره محل دی چې د سونې د موتیانو د ملغلرو څه جوړ سوی دی. ای الله دا خو ډېر خوندور کور دی، محل دی، دا یو ډېر زوروره بنګله ده، دا د چا ده؟ دا د انبیاو ده، دا د صدیقیونو ده، دا د شهدا ده. الله ورته وفرمایي نه، د دې چې هر چا ماته قیمت راکوي دا د هغه ده. دی ورته وایي الله نو د دې قیمت تا ته څوک درکولی شي؟ دا خو ډېر شانداره ځای دی. الله ورته وفرمایي د دې قیمت ته هم راکولی شي. دی حیران شي الله د دا دونه شانداره کور زه قیمت څنګه تا ته درکمه؟ الله ورته وفرمایي چې ته قیمت راکړې. وایي قیمت یې څه دی؟ الله ورته وفرمایي چې دا ستا کوم ملګری ستا ورباندې حق دی، دا ته چې حق ځینې غواړې دا معاف که، د دې په قیمت کې به زه تا ته هغه شانداره کور درکمه. دی به وایي الله ما معاف کړی دی، زما د خوا معاف دی. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي الله به وده ته ووایي دی هم تر لاس ونیسه تاسو دواړه جنت لره ولاړ سئ. ګورئ په دنیا کې که زما په تا پسې حق رالی، ستا په ما پسې حق رالی، نو خو لویه ستړې ورځ را روانه ده. په هغه ستړې ورځ کې خدا مکه که ما تا ته تاوان در رسولی و نو خو زما نیکۍ به و تا ته در کول کېږي. که تا تاوان را رسولی و ستا نیکۍ به ما ته را کول کېږي. که تا نیکۍ نه درلودې ما نیکۍ نه درلودې بیا به دا زما ګناوې و تا ته در کول کېږي، زما بار به سپکېږي، ستا ګناوې به ما ته ملاویږي، ستا بار به سپکېږي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که تاسو په دنیا کې چا بد در سره وکړلو او تا پر هغه خاموشي اختیار کړله او د الله په دربار کې دې عوضونه وغوښتل و تا ته به الله دومره شانداره کور در نصیب کوي پر چش پر معافي باندې. معافي ډېر لوی شی دی. عزیزانو تاسو یوه خبره زما ډېر په غور واورئ. خبره دا ده چې کله کله زموږ دوی کورو لره پیښې راشي. پیښه دا معنا جنګ وسلو، جګړه وسوله، غلا وسوله، یو سر پکې مات سو، یو غاښ پکې مات سلو، بیا ستا کور لره دریم رالی، دریم او دریم هم د الله په خاطر جواب وایم، قطعا یم جواب وا او بیا ورته ووایه چې زما دا پیښه سوې ده، دا مشکل راغلی دی، ما واوره بیا بالکل چې ستا خوښه یې ته فیصله چې د هغه وکړه نو داسې وکړئ. که دریم رالی قطعا یې مه ردوئ، قطعا. بیا دا دریم نه دی، دا دریم د پښتنو دپاره یو ډېره لویه پرده ده، دا یو ډېره لویه پرده ده. اوس که ته غواړې چې یاره زه ځم خامخا سړی وژنمه، زه خامخا ما 3 طلاق اخیستي دي، نو ته خو ورته وتړل شوې، تا سړی وژلی شې، که دې مړ کړي خو دا مه که، نو بیا به څه چم کوې؟ دریم ته اختیار ورکه. شرط دا دی چې دریم خرڅ سوی نه وي، شرط دا دی چې دریم هلته خپل هغه قیمت چې دی هغه ښوولی نه وي چې ما ته 2 روپۍ راکړه زه به بیا ستا دا روغه چې دغه در وکړم. دا زموږ په ښار کې ډېر د ملکۍ په نامه، د خانۍ په نامه، د سردارۍ په نامه، د سید په نامه او د ملایي په نامه بیا د خلکو کورو لره ورځي. زه ستا دا روغه در کومه، زه ستا دا روغه در کومه، ما ته اختیار راکړه. ته خو د خدای بیچاره یې، ته په هېڅ نه یې خبر. دا سړی د هغه سره کښېنستلی دی و هغه ته یې ویلي دي چې 2 روپۍ ځینې راخلمه، 2 زما 2 ستا. نو دا سړی غل دی، دا خائن دی، دا دوکهبازه دی، دا د الله رسول جهنمي چې دی هغه بللی دی. که د الله په خاطر رالی ډېر داسې خلک ستا په د بازار کې علیحده اوس کاروبار دی، روغې کوي. 2 کلاشینکوف والا به ځان پسې کړی دی، یو موټر دی، یو تورې شیشې میشې څه خدمت یې کړی دی، به داسې یو راداري مداري ورته میلاو سوې ده، بیا دی ګرځي علیحده روغې کوي. او په روغې کې د خبره کړې 2 روپۍ ما ته راکړه، 2 ستا هغه دي، زه دا روغه در کوم، په زور یې در کومه. د هغه په کور کې مړی سوی، د هغه زوی یې وژلی، د هغه لور یې اغوا کړې،
د هغه زوی یې اغوا کړی بس بیا راشي فیصله پر دې سره وکړي زه بیا ننواتې راولمه بس یې 2 پسونه به راولو یو 10 لک روپۍ به درته کښېږدو په 10 لکه کې 2 لکه واخه 8 لکه بېرته را معاف کړه هلته د هغه سره خبره کړې دا لوی ظالمان دي دا خائنان دي و داسې چاته به اختیار نه ورکوي پرېږده پر الله یې وسپاره هېڅ پروا نه لري په هغه لویه ورځ به الله پاک لوی قیمت و تا ته درکړي او که د غلو و کور ته ودرېدې بیا ستا دپاره لوی مشکل دی او بیا چې کله ته دغه درېیمانو ته اختیار ورکوې دا خپل مجلس به پوره ورته کوې بیا به د هغه مجلس هم اورې چې هغه څه ورته ویلي دي مجلس واوره ما لره بل ورځ یو ځوان راغلی و ول مولوي صاحب زما بابا چې دی هغه زما سره ډېر ظلم کوي پلانی ما ته ستا بابا راوله بابا یې راوسته ډېر محترم سړی و مشر سړی ولو نو مجلس شروع سولو هغه پلار چې کومې خبرې وکړلې بیا یې زوی ته وژړل ما هغه زوی ته قرآن داسې ونیوی مال په لا اله الا الله که روغه ورځ ووینې په دنیا هم په آخرت هم خیال کوه خیال هغه مولوي صاحب زه دا ورسره کوم ټولې خبرې د پلارتوب او د شریعت او د قرآن مطابق وي زوی ول یا ما ته به اختیار راکوې زه دا کوم زه هغه کوم هغه زوی نو ته خو تازه ځوان یې ته په خبرو نه پوهېږې پلانی 2 نمبر سړی دی یا پلانی بېکاره سړی دی یا پلانی ستا د عزت د خرابېدو څه مه کوه زوی ډول نه پلار ډېر ورته وژړل بس یو دا یې نه ورته ویل چې مولوي صاحب ما ته ویل مولوي صاحب چې تا څه فیصله وکړه ما ته قبوله د خالي په ده لیکلي واخله دی به تا ته دسخط درکړي ما ورته ویل یا داسې خبره نه ده بس خبره معلومه ده چې زوی په بابا ملامت دی منم کله کله به بابا ملامت دی خو زوی په بابا ملامت ولو یو دا خبره یې نه ورته وکړله چې داسې به سره ولیکو تیز ما پلار زه ستا زوی دا یوه خبره نه وسوله ولې ته زما بچی نه یې ما پر تا بده پیرزو ده ته نن لږ سره ځوان سولې لږ د ځوانۍ خبرې رالې بس دا خبرې شروع سولې مال 1000% دا بچی ته مال زوی ملامت یې الله به دې تباه هم کې الله به دې برباد هم کې الله به دې ورک کې الله به دې در په دره کې خیال کوه دا بلال اخون دا لته کښې ځای ورک دا زما مرید دي زونه په مریدانو کې یو لرم بس بل څوک نه لرم نو خبره داسې ده چې کله څوک رالی جواب وایستې ما شر دا دی د الله په خاطر رالی شر دا دی د الله په خاطر رالی او که د الله په خاطر نو قطعا مور کوي اختیار خرڅوي دي وژنې دي تباه کوي دي او ذلیله کوي دي نو کله کله دا د روغ خبره چې راله بیا روغه وکړه پروا نه لري پیښه دراغلې ده الله به اجرونه درکړي په دا ښار کې علیحده خلک ګرځي یو سړی روغه کوي بل سړی پسې ګرځي دا روغه ماتوي ولې ماتوي وایي دا روغه زه کوم دا به چې زه وکم زه خو غټ سړی یم بیا ما و کار سره پرېږده ما مسجد لرې وخت 2 کسان راغلي وو په مابینځ کې ډېره لویه شخړه وه ورونه وو نو ما فیصله ور وکړله ملا به چیش فیصله به چیش ملا چې تبر فیصلې کوي د ملا څه اختیار دی چې فیصلې کوي اخیر مسلمانې ده نو خامخا فیصله چې مې وکړه دوی 2 عدالت سره جنګ یا داسې ما علیحده چای مو له راوغوښتلې ما علیحده یو بوتل به مې راغوښتی بیا خو زما خبره نه ومنله بیا ولاړې د ښار یو غټ غونډه لره چې ورغلی هغه فیصله ور وکړله یو 3-4 کروڑ روپۍ خپله کښېښولې دا یې زما د هغه باد ولکه سره شورېدلي واس نو به داسې ورسره وکړه مال د الله د کور د دې نه منله د الله د کلام د دې نه منله الله پاک غله در باندې مسلط کړي دي او په کروڑو روپۍ هم ځینې واخیستلې ولته بیا سره وشوره نو خبره داسې ده چې معاپېده ډېره لویه خبره ده پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وایي تاسو ته دا در معلومیږي مفلسه څوک دی مفلسه سړی صحابه ول یا رسول الله موږ ته خو نو 100 روپۍ نه لري درهم نه لري دینار نه لري کور نه لري جایداد نه لري کاروبار دا موږ ته مفلسه ښکاري د الله رسول نه مفلسه دا نه دی مفلسه دې ته ویل کېږي د قیامت په ورځ چې یو سړی په دنیا کې ډېر منځونه ډېر جهادونه ډېر دعوت ډېر ذکرونه ډېر تلاوتونه ډېر خیراتونه وکړي د قیامت په ورځ الله پاک په دربار کې پیش شي بیا یو سړی دا خبره وکړي چې الله دا هغه سړی دی چې و ما ته ښکنځا کړې وله
الله پاک د نیکی څه منځونه راواخلي دا وده ته ورکړي په شکنځا کې. بل سړی راشي وایي الله دې سړي زما مځکه لاندې کړې وه، الله پاک د تلاوتونه او ذکرونه راواخلي دا و هغه سړي ته ورکړي. بل سړی راشي هغه وایي الله دې سړي زما قریب په وینو رسول کړی ولو، بیا د مطلب حج راواخله عمره دا و بل ته میلاوي. حتی د الله رسول فرمایي د نیکۍ ټولې ختمې سي، بیا هم هغه قرضداران ورته ولاړ دي چې دې سړی ما ته پلانی تاوان پلانی نقصان پلانی را رسولی و، نیکۍ خې ختمې سوې، اوس الله پاک را ولاړ سي دا فیصله چې ورکوي نو الله پاک د هغه خلکو گناه را واخلي د پر وژای کښېږدي او بیا دی واخلي جهنم ته واستوي. اصل مفلسه د الله رسول فرمایي دا دی. ګورئ موږ خو ذکر او فکر ډیر کوو، لیکن د هغه بعد بیا موږ خلکو ته تاوانونه رسولی دي. دا زما او ستا حجونه عمرې تبلیغ جهاد عبادتونه ټول د قیامت په ورځ بل راسوي سي او بیا ما او تا د قیامت په ورځ دغسې لغړ پاته سو بې نیکۍ ګناه یې زما او ستا وژې لراله او بیا الله پاک سړی جهنم له راواستوي. العیاذ بالله. الله دې موږ وساتي، الله دې موږ ته عفو وکړي، الله پاک دې موږ داسې جوړ کړي چې د قیامت په ورځ زما او ستا نیکۍ بل راڅخه ویې نه سي، او داسې دې الله پاک موږ جوړ کړي چې د قیامت په ورځ بل چا له ما او تا سره بد کړي دي او ما او تا یې معاف کړو، الله وفرمایي ورڅخه کور دا یې ستا، دا زما د خوا ته خلاص یې. دا خبره ختمه شوه.